خبر پاکستاني ځواکونو باندې یو ځل بیا برید شوی دی. د پاکستان پوز ویلي چې دا برید د خیبر پښتونخوا په قبایلو سیمو کې شوی دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو ما هرکلی کوم. دغه برید چې د باجوړ کې د پاکستاني پوز باندې شوی دی، درې پاکستاني پوځیانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوز په خپل بیان کې ادعا کړې ده چې د برید په ځواب ډزو کې دوی هم 4 وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوز ویلي چې د پښتني سیمو کې دوی باندې بریدونه د بل هر وخت څخه زیات شوي دي او په دې سیمو کې دوی پوځي عملیات تر سره کول ته اړتیا ویني. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ، موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.